شپږمه برخه. ګلالۍ په حیرانۍ سره هغه ته کتل. جمال یوه شیبه غلی و، وروسته یې ناڅاپه سترګې سره ورغلې او په جدیت یې وویل: نشم کولی. ګلالۍ ته د جمال غوسه حیرانوونکې وه. یوه شیبه یې څه ونه ویل، خو وروسته یې شونډې وخوځېدې. تا خو تر اوسه په دومره سخته کې څوک نه و پرېښي. د دې نجلۍ مور ناروغه ده، غږېدی نشي او دا ستا وظیفه ده چې هغه وګورې. ته په خپله هم ښه پوهېږې. جمال یوه شیبه غلی و، وروسته پرته له دې چې څه ووایي له کوټې ووت. لنډ وخت لا نه و وتلی چې بېرته په وره کې ښکاره شو. د هغه په ښي لاس کې چترۍ او په کیڼ لاس کې یو کوچنی تور بکس ښکارېده. د نجلۍ ته وکتل او په خشکه یې وویل: راځه. ګلالۍ ته د جمال د غوسې خوند ور نه کړ، خو بیا هم خوشحاله وه چې نامزد یې د ناروغۍ لیدو ته تیار شو. نجلۍ هم په لړزېدلو ګامونو له ټولګي ووته. د باندې باران په شدت سره ورېد. جمال چترۍ خلاصه کړه او د باران څاڅکو د پراشوټ له ټوټې څخه ټکا ویستله. خو نجلۍ وړاندې ځړېدلې سرچټکه روانه وه. د باران څاڅکي یې په لوڅه او نرۍ غاړه لګېدل او پلاستیکي چپلکو یې په ځان پسې چکړې پورته کولې. د کلي په تنګو کوڅو کې هیڅوک نه ښکارېدل. له لرګینو ناوو څخه خړې اوبه تویېدلې. دا اوبه به د تشنابونو له تورو او بویناکه اوبو سره ګډېدلې او د کوڅو د منځ ډنډونه به یې لا پسې پراخول. دوی چوپه خوله روان وو. جمال به هڅه کوله چې په کلک ځای ګام کېږدي. کله کله به اړ شو چې دیوالونو ته نږدې پښه ولګوي او یا له ځینو کوچنو ډنډونو څخه ټوپ کړي. دی خواشینی و. احساس ورولوید چې په ژوند کې تر ټولو ستړی مزل کوي. د ده همیشنۍ هیله دا وه چې ناروغانو ته ژوند ور وبخي، خو دا ځل یې تمه درلوده چې خپله ناروغه پټه سترګې وویني. خو وروستی فکر یې ډېر ژر وجدان ملامت کړ. له ځانه یې ورټ شو. هڅه یې کوله چې تیر یادونه هیر کړي او د ناروغۍ درملنه خپله دنده وګڼي. خو تیرو یادونو د غڼې د تارونو غوندې کلک نیولی و. د هماغسې ځوړند سر مزل کاوه، خو کله چې یې سر پورته کړ زړه یې ولړزېد. دوی له کلي وتلي وو او نجلۍ په دښته کې د ګوښې ولاړ زاړه چمبر خواته چټک روانه وه. جمال یوه شیبه ودرېد. د فکر کاوه چې په دې زړه ویرانه کې به اوس څوک نه اوسي. هلته به یوازې سپي بچي زیږوي او د دښتې مږو به غارونه پکې جوړ کړي وي. خو اوس هلته چا ژوند کاوه او دی باید یو ځل بیا دې کنډوالۍ ته ورغلی وای. ځکه یې بیرته ګام پورته کړ، خو دا ځل یې پښې تر پخوا درنې ورته وایسېدې. احساس ورولوید لکه په پوندو پسې چې یې وزنونه تړلي وي او یا هم په اوسپنیزو بوټانو کې روان وي. د په ستونزه ساه اخیسته، خو هر رنګه چې و دی باید په نجلۍ پسې تللی وای. نجلۍ په یوه وړه دروازه ننوته. جمال هم هغه تعقیب کړه او کله چې ځان د چمبر په منځ کې ولید په زړه یې ویره ننوته. د په ځینو انګریزي وحشتناکو فلمونو کې دا ډول زړې ویرانۍ لیدلې وي. په داسې ځایونو کې به یوازې ارواوۍ اوسېدلې. دوی اوږدې داړې درلودې. انسانان به یې تختول، بیا به یې دا ډول زړو کنډوالو ته وړل او هلته به یې د هغوی وینې څښلې. جمال یوه شیبه په انګړ کې ودرېد. د ړنګو دیوالونو سرونه لانده وو. د پخوانیو کوټو پر ځای د خاورو ډیرې ولاړې وې. دروازې ته نږدې کادانه ړنګه وه. رالوېدلې پخڅې یې لوګي وهلې وې او غټې تورې لوټې یې داسې ښکارېدې لکه یوه لویه اورلګېدنه چې پکې تېره شوې وي. جمال فکر په مخه کړ، خو وروسته یې په ښي غوږ د باران څاڅکي ولګېدل. په بیړه یې پورته وکتل. چترۍ کیڼ لور ته کږه شوې وه. بیرته یې سر ښکته کړ. په وره کې یوه نجلۍ ولاړه وه او ده ته یې د مرستي په تمه کتل. د نجلۍ شاته تپه تیاره وه، هیڅ هم نه ښکارېدل. دا خلاص ور او دا تیاره هغو څمڅو ته ورته وو لکه پخوانیو انسانانو چې ژوند پکې کاوه.
نجلۍ یوه شیبه ولاړه وه او بیا په تیاره کې ورکه شوه. جمال هم حرکت وکړ، چترۍ یې خړ او لانده دیوال ته ودروله او کله چې په وره ننوت اړ شو چې سر ټیټ کړي. هلته توره شپه وه، له دیوالونو څخه سوړ او نمجن بوی لټېده. د منګکانو بچوڼي ورو ورو چونګېدل. جمال نه پوهېده چې پر کومه لاړ شي. یوه شیبه ودرېد، سترګې یې له تیارې سره اشنا شوې. د تنګ دهلیز دواړو خواو ته دوه لرګینې زړې دروازې ولاړې وې. دی حیران و چې کومې یوې ته لاس ور وغځوي، خو دا وخت یې د نجلۍ جړغونی غږ په غوږو ننوت. مورې سترګې رڼې کا، ما ډاکټر درته راوست. د جمال زړه ولړزېد، خو د نجلۍ په خبرو یو څه خوشحاله شو. د هغې په وینا د ښځې سترګې پټې وې. ورو یې دروازې ته لاس ور وغځاوه. د دروازې غنجا یې په زړه کې نرۍ څلیکه تېره کړه. جمال یوه شیبه ودرېد. د کوټې په خړه درۍ یوه ښځه پرته وه. د هغې سر ته د لرګي یو زوړ صندوق ایښی و. څنګ ته یې څو خیرنې بړستنې ښکارېدلې او له دیوالونو څخه څو ځایه کاږل رالوېدلی و. نجلۍ ژړل او په وړو لاسونو یې د ښځې ډنګرو اوږو ته ټکانونه ورکول. مورې سترګې رڼې که، ما ډاکټر درته راوست. مورې جمال یوه شیبه دوی ته وکتل. نجلۍ د خپلې مور پر ټټر ورټیټه وه. هغې ژړل او کوچني وجود یې د ښځې څېره له دیده پټوله. جمال ورو ورنږدې شو، خو کله چې یې سترګې د ښځې پر مخ ولګېدې، یوه شیبه یې په زړه رحم غلبه وکړه او په سترګو کې یې بې اختیاره اوښکې ډنډ شوې. زړه ته یې نه لوېده چې دا دې رڼا وي. د ښځې سترګې پټې وې، په څېره یې یوازې خړ پوستکی پروت و او د غومبرو هډوکي یې راوتلي ښکارېدل. جمال د هغې تر څنګ کېناست. کوچنۍ هماغسې ژړل. جمال د نجلۍ پر اوږه لاس کېښود. ګوتو یې یوازې راوتلي هډوکي لمس کړل. نجلۍ څنګ ته شوه. جمال د پرتې ښځې نبض وکوت. د لاس رګونه یې ورو ورو غورځېدل. بیا یې د کوچني بکس زنځیر کش کړ. د فشار د آلې چسپ یې د ښځې تر ډنګر مټ راوګرځاوه. شیبه وروسته یې نجلۍ ته وکتل او ویې ویل، مه ژاړه، فشار یې ټیټ دی، ښه به شي. له دې سره د پرتې ښځې زګیروي شو. د هغې ښي لاس حرکت وکړ. نرۍ او بې سیکه ګوتې یې په داسې بڼه وخوځولې لکه څوک چې په تیاره کې څه لټوي. خو وروسته یې لاس له حرکته ولوېد. د جمال په زړه کې یو ځل بیا تیر یادونه ورتازه شول. د رڼا غږ یې په غوږو کې انګازې پورته کړې. ستا غږ زما غوږونو نه زما زړه ته ننوځي. جمال د نجلۍ په جړغوني غږ ټکان وخوړ. دا یې عکس دی، د ولسوالۍ ډاکټر ورکړی و. جمال په بیړه هغې ته وکتل، ولاړ شو. تور پلاستیک یې د کوټې د یوازینۍ دریڅې رڼا ته پرانیست. په ځیر یې عکس ته وکتل. په تور پلاستیک کې د پښو سپین او نري هډوکي ښکارېدل. سر یې 2-3 ځله وخوځاوه او بیرته د پرتې ښځې تر څنګ کېناست. خو کله چې د ښځې مخ ته وکتل، رنګ یې زیړ شو او په زړه یې سستي راغله. د ښځې غټې خړې سترګې چې اوږده باڼه ترې تاو رڼې وې. هغې په زیر جمال ته کتل. د ښځې په سترګو کې کوم بدلون نه و راغلی، یوازې له غمه ډکې وې. اوښکې پکې رغړېدلې او په څېره کې یې له دغو ځلېدونکو سترګو پرته د ژوند کومه بله نښه نه ښکارېدله.